یا ایها الناس اے خلقو قد اظلکم شهر عظیم پتاسو یو ډیره لویه میاشت را روانه ده لویه میاشت راله بس ماضي مستقبل فورا راله بس داسې ده لکه چې راغلی ده لویه میاشت خو داسې نه ده چې ګنې د دې ورځې زیاتې دي د نورو نه د ټولو یو شان ورځې دي لویه په اعتبار د عبادت او د ثواب او د اجر او د الله د رضا اوس هم خلک وایي دا فلان کې ډېر لوی سړی دی نو هغه دا نه دی چې دا نور خلک د شپږ فوټۍ او دی د 15 فوټۍ ډېر لوی سړی دی لوی سړی څه معنی د عزت خاوند دی د علم خاوند دی د برکت خاوند دی خدای ته نږدې دی نو الله وی شهر عظیم د روژې میاشت دی لویه میاشت ویلا چې دا د ډېر ثواب میاشت ده دا د برکتونو میاشت ده دا د الله د خوشحالېدو میاشت ده دا د الله د رضا میاشت ده دا هغه لویه میاشت ده چې الله مفتو کې په دې کې خپل بندګان بخي شهر عظیم او بیا وی شهر مبارک یوم مبارک اشبل او فيه لیلة خیر من 1000 شهر په دې کې یو شپه راځي چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه الله په نزد غوره ده لیلة القدر د هغې بیان به زه تاسو ته انشاءالله د رمضان په جمعو کې کوم مبارک څه ته وایي چې لږ شي وي او په هغې کې ډېر خیر دې ته مبارک وایي نو دا شپه چې ده لیلة فیه شهر مبارک اوس په خپله به ووایي رسول الله مبارک برکت پکې ولې دی د نفل و ثواب د فرض و برابر او د فرض و ثواب د یو فرض و برابر ماشاءالله نفل چې کې د هغې ثواب د فرض و برابر لیکلی کېږي د فرض و فرض وزنداري او د 2 رکعاته د سار مونځ چې دی وکړه داسې شوه لکه چې اویا ورځې دې د سار مونځ 2 رکعاته کړي 15 مونځونه دې وکړل د ورځې 15 نو 5 په 70 کې وضرب ورکړه 5 سته 35 داسې شوه لکه چې 3.5 مونځونه دې کړي 3.5 او چې بیا 3.5 له په 1.5 کې ضرب ورکړي څو ته جوړېږي 3.5 چې په 1.5 کې ضرب ورکړي نو څو جوړېږي 10 یو زر لس زر او 1500 مونځونه شو دومره لوی اجر پې رب العالمین ورکوي دا برکت نه شو برکت دې ته وایي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناستو صحابه به ورسره ناستو لږ خوراک به او په هغه لږ خوراک به اویا کسه ماړه شو په هغه لږ خوراک به 300 کسان ماړه شو دې ته برکت ورکوي زمانونو لویه میاشت ده سوچ کوئ ډېر لوی خیر دی پکې ډېر لوی ثواب دی پکې دې ورځو کې فرق وي د ثواب په اعتبار د قرآن شریف صورتونو ته نه ګورئ د یو ثواب زیات دی د بل په نسبت نو شپه ډېره میاشت ډېره لویه ده او ډېره د برکت ده چې کوم سپېره نه دا برکت والا میاشت ته لاړه به د ده نه غټ سپېره بل نشته دې میاشت کې به ځان په خدای بخی او د ژوند او د مرګ څه پته لګېږي او که د نه نیکۍ کمې وي نو کوشش به کوي چې په دې میاشت کې ځان له عملنامه ډکه کړي په اسانه ډکېږي یار که نه یار په نفل و فرض ملاویږي او په فرض او اویا ملاویږي ډېره په اسانه ملاویږي دا برکت شو بیا فرمایي رسول الله مبارک په دې کې یو شپه ده چې د هغې د زرو میاشتو له عبادت غوره دی دې کې به وروستو خبرې کوم فرض الله صیامه روژې خدای فرض کړي د رمضان روژې وجعل قیام لیله تطوعا او د شپې عبادت زیاتی عبادت دی نفل دی سنت دی د شپې عبادت تراویح چې ورته مونږ وایو یا تهجد چې ورته مونږ وایو د هغې ثواب ډېر زیات دی په نورو شپو کې تهجد هم ثواب لري خو په رمضان کې تهجد دامره ثواب لري لکه فرض چې کې رسول الله مبارک فرمایي فرض الله صیامه روژې در باندې الله فرض کړي دي وجعل قیام لیله تطوعا هغه نفلي عبادت دی د رمضان د شپې تراویح به څنګه کې تراویح کېږي خو چې لږ یو پوټی پرهیز ورسره وکړې موږ پرهیز نشته لږ یو پوټی شربت کم وڅښو خو شربت ورځې هم لري که نه لږ بس کې شربت بس کې شربت کم وڅښې پکوړه یو دانه دوه وخورې
سیخکی او دانه وخوري نو بیا یې تراویح کېږي په عربو کې خلک داسې کوي هلته درستخان وغوړېږي په سعودي عرب کې نو خلک دوه درې څلور کجورې وخوري او ربل ډوټۍ وخوري ورسره ګاوه چای وي د هغوی هغه وڅکي یاره قسم په خدای ډېرې خشته تراویح بیا کېږي هېڅ څوک سړی دي او دلته موږ څه چل کوو موږ د دې سپېمو ځان ډک کړو نو ښه شربت مضبوط جګ بشیر جان قسم دې سیستیا درته یم ګورې دروغ درته نه یم مخامخ ناست ښه مضبوط جام په جام د کار کېږي رښتیا وایه نه کېږي نو ما ده پته ما سره روژه ماته کړه ما ورته ویلي چې بشیر جانه مه کوه او دا چای وڅکه دا روټۍ وخوره دومره شربت وڅکي چې بیا دې غریب روټۍ نه شي خوړی شربت او خوراک چې ډېر وکړي نو بیا د سړي وجود کې صفرا پیدا شي د سړي وجود کې سستی پیدا شي او چې یخ خوراک دی که وجود کې سستی پیدا شي دی بیا تراوته نه شي وتلی دی بیا ختم نشي کولی ختمونه پکې وکړئ صاحب د رمضان او خشته تراویح وکړئ ښکلې تراویح مزېدارې تراویح داسې تراویح نه لکه دا ډزه تلاوت چې پکې کوي خدای پورې به ټوکې خندا به نه کوو تلاوت چې کوي الحمدلله ته به یې ګنې کلاشنکوپ یې د 500,000 ګولو ډک کړی دی او ډزه یې دا خلک داسې ما سره چې څوک کښېني او خبرې را سره کوي دقسې خبرې کوي تړ او زر خبرې کوي رښتیا وایي قار راځي که نه راځي هلکه خدای ته وګوره خبرې په قلار داسې کوې لږ ورو کوه او یو سړي هوټل ته لاړ نو هوټل والا ته وایي سرې پخ کړي دي نو هغه هوټل والا خو زر در لګېږي او ته کچک غوښه او نری غوښه غټ ګوپي او ټیپر او بټنګټن او فلان نو دی وایي وروره یو ځل یې بیا ووایه خدای شته که پې پېښ شو نو هغه ورته بیا وایي نری غوښه غټه غوښه قورمه او پولو او پلانکې او پلانکې او کر نارې او ته یې بهجان خوند یې ونه کړ یو ځل یې بیا ووایه چې هغه ورته بیا ووایي نو دی ورته اخره کې وایي ورورې وایي داسې کار وکړه شلق دې وخوري چې څه خورمه خو لږ یې ووایه چې یو خو پکې رونیسو که نو سورت فاتحه او د قرآن آیتونو تلاوت د په قلار ووایه چې الله ته یو ټکي خو د فرښتې رونیسي که نه نو موږ پکې څه ونه وایو یاره جي تراویح مړه دلته مه کوه پلانکي مولوي صاحب له ځو هغه په 10 منټه کې تراویح کوي او په 20 منټه کې د هر څه نه ډز وباسي هر څه نه ډز وباسي دا ته مونځ کې ته الله خوشحاله قسم په خدای قسم درته خورم دا قسم خوړل زه ولې خورم درته دا خو زه رښتیا ویم دروغ خو نه ویم دا قسم الله په قرآن شریف کې خوړلی واللیل والضحا چې کومه خبره څوک په چا مضبوطی نو قسم ورسره خوري قسم رسول الله مبارک خپلو صحابو ته خوړلی دی والذي نفسي بيده زما په هغه ذات قسم رسول الله مبارک فرمایي چې زما ستا د چا په اختیار کې دا کار داسې دی چې کومه خبره څوک مضبوطی او کلکۍ او رښتونې خبرې او ډېره رښتونې خبرې او سره قسم خوري الله خو رښتونې دی ولې قسم خوري پیغمبر مبارک رښتونې دی ولې قسم خوري زه راته قسمیان ویمه چې دا کوم مونځ دا زر منځي او دا د منډو ترړو منځي نو چې فرشتې دا منځ اخلي الله له وړي نیکی بر الله تخیږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه نیک عمل الله تخیږي نو چې دا منځ واخلي الله له یوسي الله وی دا مې نه دی پکار ورشه په دا مخې ورته واپس ورغلو عبادت کوي او ګزار خلاصو او زه نه پوهېږم زه په دې نه پوهېږم چې ته د خپلې محلې نه هغه بلې محلې ته هغه ملا پسې دی چې هغه کلاشنکوپ ملا دی ډرډرې ملا دی نو دا په لاره یې څونه ټایم ولګېد ټیک ده چې مونځ خو یې راته په 20 منټه کې وکړه خو 10 منټه یو طرف نه ولګېدل او 10 منټه د بل طرف نه دی ولګېدل نو 20 منټه دا شو نو چې دا 20 منټه په لاره لګې نو د خدای ظالمه د خپل امام پسې په دې خشته او تراوه ولې نه لګې الله لچې منځ لګې نو ګفت ته جوړ کې څه شي ګفت د خدای ډېر شي نه دی پکار د الله ښکلی شی پکار زه به یو مثال درکړم ستا یو دوست دی هغه واده کړی او هغه له تا مټۍ یوړه 4 کیلو دی په بازار کې واغېسته 4 کیلو او هغه تور او سپین او زیړ او شنه هر څه دی پکې واچول خو د پلاسټک په ګوتۍ کې دی واچول
اوله دې یوړل چې صاحب ستا دوی واده کړی دا واخله په موټر سایکل دې په منډه منډه په ډګډګي وځغلول رښتیا ووایه چې هغې کور ته یوسي نو هغه ښځه به یې څه وایي دا ستا دوست راوړی ده او صاحب دا زما دوست یاره خو ډېر هوښیار دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور برابر دی یو پلکی نیمګړی دی نور برابر نور پوره دی بس په وزن ښه پوره دی خو لکی نشته دی دا 4-5 کیلو غریب تاوان وکړه نو په شاپنګ بیگ کې راوړه نو هغه خو ټول ګډ ګاډې راشي که نه ماجورې مرکب ته جوړ شي دا به غوا ته اچو دا خو ماشومان هم نه خوري دا خو ټول شپه لاره شلقېدلې ده دا خو میلمه ته هم نشم کېښودی ښځو ته هم نشم کېښودی نو رښتیا ووایه دا سړی چې دا 4 کیلو وړي ده هوښیار دی که دا قمقل دی وایه قمقل بل یو دوست دی هغه وله 1 کیلو واغېسته او په پچی کې واچوله د مټیو پچی او د پاسې پې ګلونه هم کېښودل دانه روغه روغه پرته ده پلاسټک یې هم پې چړاو کړو د پاسې پې بیا ګلونه واغېستل او یو یې هغه ښځه له یوړه دا د پلانکي دوست راشه که نه دې ته هوښیار وایي دومره ښکلې خشته جوړه کړې ده 4 کیلو ګډ ګاډېره بوتاوه او دا 1 کیلو خو دانه ځان له پرته ده که اوس هغه کور والا بل چاله په ګفټ کې لېږي هم لېږلی شي که میلمه ته اکدیم خشته مزېدار نو دقه رنګې الله فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا مرګ او جون مقصد څه دی دې له چې ته نیک عمل په دې جون کې وکړې چې مرګ وخت کې د هغې خدای پاک ته بیا اجر درکړي چې دې ازمایش کوي الله پتا چې دنیا کې د مرګ دپاره کم عمل کوي چې کم یو ښکلی عمل کوي اکثر عمله نه چې ډېر عمل څوک کوي لږ په پښتانه وایي لږ خوره خو تل خوره لږه ګټه کوه خو تلې کوه نو لږ عبادت کوه نفلي یادو فرض نه فرض خو چې څه مقرر دی به کې نفلي عبادت لږ کوه خو خشتی کوه ښکلې کوه چې الله ته دا ستا دا ګفټ ورسېږي چې رب العالمین پې دله پوره اجر او پوره ثواب راکړي ډېر خلک منځ پورې نخرې کوي یو ټوکې هلکه سمع الله لمن حمده چې ووایې نو لږ شا دې نیغه کا چې تا پسې وروسته مقتدي خو ربنا لک الحمد ووایي که او چې د سجدې نه پاسې الله اکبر ووایې نو شا دې نیغه کا دا شا نیغول او د رکوع نه بره پورته کېدل واجب دي او د 3 امامانو پریز فرض دي او زمونږ طالبان وایي د واجب او د فرضو په عمل کې فرق نشته یاد وساتئ کوم سړی چې د رکوع نه سر پورته کړي او نیغ سجدې له منډه کړي او ملی نیغه کړي نی مونځ یې نه کړي دومره زبردست نقصان په دې مونځ کې راغی چې دا مونځ د په نشي حساب دی او چې کوم سړی سجدې نه سر پورته کړي او په منډه بیا دویمې سجدې له لاړ او دا ملی نیغه نه کړه مونځ یې نه کېږي ځان یې هسې برباد کړه وخت یې هسې بېځایه ضایع امام وایي سمع الله لمن حمده الله اکبر ایت خدای دې په تړاکه سټ پورې کا خپل مونځ هم تباه کړه او مقتدیان دې هم غرق کړل او چې سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر خو هر شي دا څه کې خدای پورې ټوکې کې ځان خلاصې د منځ نه ښه ښکلي مونځ کوه امامانو ته به هغسې مونځ وکړئ چې کوم رسول الله مبارک کړی خپل ځان مه غرق کوئ ځکه چې تا مونځ خراب کړه د مقتدیانو مونځ هم غرق کړه که هغوی ته پته لګي چې دا خراب مونځ دی د هغوی هم ثواب ونه شو ګناه وشوه په ذمه باندې شی پاتې شو او تا د ټولو مقتدیانو ذمه په سر واخېسته د ټولو ګناه ستا وشوه د ټولو ستا وشوه د هغوی مو شو ستا مو شو مونځ د چا منه شو ته ښه کوئ زر زر په لګیا به یو تلاوت چې کوي نو زر زر په منډه رو په قلار قلار کوه هر خپل ځای ته رسوه خپل مخرج ته رسوه او تاسو ته زه وایم امامانو ته وایم چې کوم امامان دي چې د خدای خاطر وکړئ مونځ لږ په قلار کوئ مونځ د الله سره مناجات او رازداري ده مونځ معراج المؤمن دی الله سره ګپ خبرې اترې کول دي نو په اطمینان خپل مونځ کوئ رکوع سجده قومه جلسه ښه په قلار کوئ او په اطمینان کوئ او مقتدیانو ته وایم چې دقسې ملا درنه مخکې دا ډزو دې جوړ کړي ټکې د مټه نیسئ او ستا چې مونځ پورې خندا مه کوه زمونږ مونځ مه خرابوه بس که څه امامت یې راله راکولی چې هغه پخه که څه امامت یې راله نه راکوې نو مونږ دا شرم مونځ مه کوه په دې خبره خو څه رسېږي بیا هم ختم کوئ ختمونه پکې وکړئ ډېر خلک یې د هغې ختم لملا ماتئ امام ورته وایي ختم کو امام حافظ وي یاره څوک نه ودرېږي هی ته په خپله نه ودرېږي نه ودرېږي څوک دا خلک ولې به نه ودرېږي او بخور ته ودرېږي که نه ودرېږي په دې سړک چې راشي نو فلانکوچ ته 1 ګنټه 2 ګنټه ولاړې که نه ولاړ رښتیا وایه
او د سوزکی په ډاله ودرېږي چې ډک ډک کوي که نه ودرېږي او چې بس ته وخېږي نو په بس کې ودرېږي تر پېښوره پورې که نه ودرېږي نه ودرېږي ولې نه ودرېږي ښه ودرېږي خو ته نشې ودرېږي رکاوټ به په نیکۍ کې بلکل نه جوړېږي لکه ګوره زه د خپلو زما ټول مقتدیان یې ټول مېرونه یې او چې څوک پې بیان اوري هغه هم زما نږدې دی ټولو ته دا خبره کوم چې که امام درته ووایي چې ختم کوئ ښه الحمدلله شکر وباسئ ټول وایي الحمدلله شکر وباسئ چې امام دی حافظ دی شکر وباسئ چې یو حافظ دی راغی درته ختم کوي ها ټیک ده یاره وایي 3 شپې لګې سختې دي نه شو کولی موږ ته یې میاشت کې ختم لږ لږ یاره میاشت کې حافظ صاحب وایي میاشت کې لږه ګرانېږي راته بل ځای کې کوم 15 کې ختم 10 ورځو کې ختم خیر دی که په صحیح طریقې په 6 ورځو کې ختم دا جوړه په خپل منځ کې سره اوکې رکاوټ به نه جوړېږي څوک نه ودرېږي دا دې ته لټ وایي لټ دې ته څه وایي لټ لټ دا لټ دی یو نوکر و د خان په کټ کې پروت و لټان خو شته نو د خان چې وکتل چې خدای پاکه زه په کټ کې ملاست یم نو دا پلار راته ولې په کټ کې پروت د دې خلکو بیا دا مزدور غریب بدي شي هلکه خو چې ته د خدای بنده هم د خدای بنده ګوره د دې حدیث په آخر کې رسول الله مبارک فرمایي وی من خفف عن مملوکی فی فیه اعتقه الله من النار واه واه رسول الله مبارک فرمایي چې چا خپل غلام ته خپلې ویندې په اسانتیا راوسته او کار یې پې لږ وکړو او کم یې پې وکړو خدای به یې څټ د اور د جهنم نه آزاد کړي دقه رنګ یو سړي مزدور راوستی دی دیاړي مار یې راوستی سخت کار پې په روژه کې نه کوي نرم کار پې وکړي لږ کار پې وکړي دقه رنګ ستا یو مزدور بوتل یې پټي کې پې لو کې بل څه کوي بچي غرمه د خیر دی ګنټه کم کار وکړه خیر دی په قلار قلار کوه دا ستا نن سبا مملوک او نن سبا غلامان نشته نن سبا دا خلک دا همسایهګان او دا غریبانان خلک دی دې کار کوي چې په خپل دا رنګ ستا په کور کې څو خدمت کوي په حجره کې د خدمت کوي پټي کې د دیاړي مار نیولی دی مزدور دی نیولی دی کار ورته آسان کا آسان آسان چې کار دې په احسان که خدای به دې سټ د جهنم د اور نه آزاد کړي دقه رنګې بلې واوره د مملوک په حکم کې څاروي بني څاروي اگر چې روژه نه نیسي لیکن چې څوک تا څاروي چلی اخو روژهدار دی غریب کنه چې څوک په دې سنډا شي وړي اخو روژهدار دی کنه چې څوک یوې کوي په دې څاروي هغه خو روژهدار دی کنه زمونږ خلک پخواني یاره خو زمونږ دا مشران پښتانه به ټول جنت ته تلي که خیر انشاءالله ولې به تلي د جمعې پر ورځ به دوی په کار نه کوو یاده مو ده ظفر لره جمعې پر ورځ به کار نه کوو د عرفې پر ورځ به خدای شته کار نه کوو د اختر پر ورځ به کار نه کوو د عرفې پر ورځ به ګیاګانې ډېرې راوړي د عرفې نه مخکې وي اختر دی عرفه ده نو دا به کور کې جمع کړي د جمعې پر ورځ به کار نه کوو مخکې نه به ګیا راوړه په کور کې به کېښوده مانځله ځان تیار اوس توبه وباسه پیسه دونه خوږه ده چې د اختر په لومبۍ ورځ هم څه کوې لکه یاره بس لاړ به شو که نه او دا کار دی دا روزګار به کوو یا لکه اختر وروستې نو بس تېره شو په اختر موږ څه کوو داسې مه کوئ بعضې ورځې بعضې ټیمونه الله عبادت له پیدا کړي دي په هغې کې عبادت کوئ نو مزدورانو سره ښه نو دا خان باندې بده ولګېده چې زه کټ ته ختلې یم او دا نوکر پلان مې ورا سره په کټ کې ملاستي وی پاس هلکه که نه یاره وي ما له خوب راځي که نه بس تو دې کې کارونه مې وکړل که نه وی ښه ده یو کار وکړه وی بار وګوره چې باران شته او که نشته یعنې کټ نه پاسو پسې چل نو هغه ورته وی باران دی وی ظالمه کټ کې پروت وی چې باران دی تا ته څه پته ولګېده وی پیشو راله په هغې مې لاس راخکې لمده وه پوه شئ په خبره نو بیا ورته څه وایي وی ښه ده بل کار وکړه وی دا بجلی مړه کړه لټ لټ بابا کوم دی پاسې وی بجلی را باندې ولې مړه کړې وی ما له په رڼا کې خوب نه راځي نو وی سترګې پټې که تیاره به شي که یا صادر په سر واچه په سترګو واچه تیاره به شي خوب ته رڼا کې نو سترګې پټې کړو زموږ سره پاس دی خدای پاک هغه وی دا څه په مصیبت اخره کې ورته وی ښه ده دروازه خو بنده کړه پس چلې پاسو مزدور ورته وی دا 2 کاره در مه وکړل دا درېیم ته وکړه که ته پوه شي په خبره ځان نه به لټ بابا نه جوړی لټ بابا ختم کړ جی څوک نه ودرېږي دا ټول بوډاګان دي بوډا د کور ته ننوځي او کمبل دی واچي دا ځوانان خو به وکړي که رکاوټ ولې جوړېږي ختمونه وکړې ټول پکې ختمونه وکړې څوک یې په ولاړه نه شي کولی په ناسته وکړې خیر دی نفل دی جاتي مونځ دی په ناسته یو ګوټ ته کښېنه خپل پکې مونځ وکړې او امام صاحب ته هم پکار چې څوک یې ختم کوي یا هغه ډزول نه کوي راکټ ملاني که ډزه 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 په قلار قلار تلاوت کوه لږ لږ تلاوت وکړه او شپه زیاته حصه په عبادت کې تېره کړې د ورځې بیا کوې خو خیر دی پروا درته نشته دی نو دا د شپې به که خیر انشاءالله ټول خشته تراویح به کوې او به کوې انشاءالله او ختمونه به پکې کوې که خیر انشاءالله او تهجد له وختي پاسئ
وقتی پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې عموما 8 رکعات تهجد کړي تهجد اخر شپه کې کېږي 8 رکعات تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک نو دوم کولې شي څلورم کولې شي شپږم کولې شي عائشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او 8 رکعات تهجد کوي او خپ قلار او تهجد کې بدا فائدې چې دغه وخت رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي او سوي سوکشتا من یسألونی چې مانا اوغواړي چې زه ورکم سوکشتا چې مانا بخنه اوغواړي او دیو بخم واه واه الله په خپل आवाज کوي سوکشتا چې بخنه اوغواړي دیو بخم سوک رزق وختون کې شته چې روزي ولا ورکم ورت خلق وي روزي می تنګه ده روزي می تنګه ده روزي می تنګه ده نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي تنګه ده پېشمنی پاسا او نفل وکا او الله نه غواړه او دا وکي بابا جي د خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه یو ټکی وي هغه به جړل دی پېشمنی کې قسم دی جړل وي هغه جړاګانې ما ته یاد دي اوسما چې پېشمنی به پاس نو خدای ته په جړا او جړل به او ذابه تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما وی الله زه دا ګودي ګناه خو ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج خو الله چې د خپل ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې د ما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلې ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخم نو زه درنه غواړم مه مې بخښه که مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خدا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو وله ورکومه نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي پېشمني پاسې تهجد تا قبر دې سره ختمېږي دې کې عجزي پیدا کېږي دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی څوک به د نني خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی او چې ته د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي الله څه وایي اوهو لذت النوم د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله نو تهجد او تراویح دا کوئ صحابه کرام به څنګه کولې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې او په اعتکاف کې نو روت بار د اعتکاف د غزا نه نو چې روت صحابه په جمعات کې نو وته د جمع تهجد یې وته په جمع وکړل دې ته مینا وایي ته دا څوک نو درېږي هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوي چې بیګامو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي هغوی نو ښه تاسو دا کړي دي ورېږې مونږ به م ځو نو په بله شپه نور هم راغلل نو رسول الله مبارک ورته راووته نو تهجد یې ورته په جمع وکړل نو هغوی چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته وایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو دې ته شوق وایي اوهور نبی علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړی دي ورېږې مونږ هم کوو جومات مکمل ډک نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته سحر راووته نو صحابو ته څه او صحابه به څه چل کوو چې کوم هغه پوزکې ځان ته تاو کړی و د اعتکاف دپاره نو هغه یې په تاسې په کاڼو باندې ویشته چې که نبي علیه السلام ودي چې راویښ شو مونږ ته جمع وکړي دې ته شوق دا مونږ به څه شوق مونږ خو روجې لوی سړی به یي سنډه روجې به پې فرض وي او پلار او مور به ورته وایي مه نیسه مړ به شې د خدای دې خیر مه نیسه ناجوړه به په تاله نه وړي په تا نه وړي ولې نه وړي چې بالغ دی خو اوړي به که صحابه به څه چل کوو دا واړه ماشومان دا پوټیني ماشومان چې دا روجې پې فرض نه دي د روجې په غاړه ملا نه دی تېر ډېر ماشومان دي دي ته به یې روجې نیسئ نو چې داسې غرمه به شوه نو په ژړا به شي ماشومان خو جاړي اوږي شي تږي شي نو د لوبو څیزونه به ورته مخې ته کېښودل چې دا ماشوم په لوبو کې او ماښام ته به یې وخورسئ ماښامه پورې به په لوبو مشغولول او روجې ته به یې رسول په روجه څوک نه مري یو سړی بیمار دی هغه به راته انشاءالله که مقابله جمعه کې به راته ووایم چې چاله چې یو سړی ډاکټر دونه به راته وي چې مسلمان ډاکټر هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي ګورې هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي چې هغه درته وایي ته بیمار یې روجې مه نیسه نو بیا خیر
باید سړی د شوګر دونه خطرناک بیماری چې د هغه د شوګر لیول لاندې نه پاتې کېږي برقرار نه پاتې کېږي هغه بیا د مرګ خطرې د بېهوشۍ خطرې او ډاکټر ورته یې مه نیسه خیر دې ټیک ده نه دی نیسي دی به څه کوي نو بله جمعه کې به راته دې تفصیلات کې خیر انشاءالله وي بعضې د شوګر بیماری او خروجي نه ویشي هغه وایي زه پکې نه ویشم او نیسي هم باید د ګردو بیماری روجه نیسي پکې نه ویشي هېڅ تکلیف ورته نه باید د ګردو بیماری که روجې نیسي ګردې فیل کېږي نو دې کې د عالم نه تپوس مه کوئ بس هغه ډاکټر هغه طبیب چې هغه په خپله روجې نیسي مسلمان یې هغه نه تپوس وکړئ اچره ته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې صحابه په خپلو بچو داسې روجې نیولې یو بله واورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو صوم وصال څه ته وایي یوه هفته به پرله پسې روجه وه میانس کې به یې نه ماتوله او پېشمني به یې هم نه کوه نن به یې روجه کړه غونډه به یو شان روانه وه یوه هفته درې ورځې اووه ورځې یو شان به روجه وه اخره کې به یې ماته کړه نه به یې ماښام ماتوله نه به یې پېشمنۍ کو نه به یې د شپې خوراک کو خوراک نه څښاک نه د خواهشاتو نه به یې مکمل ځان ساته نو صحابو چې دې ته وکتل الله رسوله موږ ته هم اجازت راکړه چې موږ هم داسې چل شروع کړو وی تاسو به نه کوئ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغبى صوم كور وجيب نسي لوصال أو صحابه بمنكل ينهى عن الوصال صحابه تبوي تاسو بنكوي لكن صحابه من سونا ورسول أغير الله رسوله إنك تواصل تجي وصال كيف منجي ولي منك وإنما يتعبني ربي ويسقيني ما لا خدای پاک خوراک او براکي څه مطلب زما وجود کې الله پاک هغه طاقت پیدا کوي د دې درې څلور توجیهات دي د حدیثو چې زما د خوراک ضرورت نه راځي نه مې اوبو ضرورت راځي ما له خدای راکوي او تاسو به نه کوئ تاسو به روجې ماښام به خامخا به ماته وئ د هغې د پاسه به صحابو دا خیال وکړه چې دا رسول الله مبارک چې موږ منع کوي دا تشریعي منع نه ده دا اسې په موږ باندې یریږي او موږ سره مینه ده نو ځکه راته وایي چې داسې مه کوه بیا به یم تپوسونه کول چې صاحب موږ کولی شو او موږ له اجازت راکړه په څنګه دا صحابو داسې عمل کو دا ما چې ته کوم صحابي حضرت سلمان او حضرت ابوالدرداء دا حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ملاقات لاله ګوره نو پخوا د حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلېدو نه مخکې به خلک د یو بل کور ته تلل او په اجازت به تل بې اجازته به نه تلل د دې مخ دا پرده نه وه د مخ پرده دارنګې د لاسو پرده د خپو پرده د سر پرده دا به نه وه نوره پرده به وه اوس لکه څنګه چې دا ماما د خورۍ که راځي یا تره د ورېرې که راځي دقسې به یو بل کره تل د عام خلک هم نو چې دی لاړ هلته کې د هغه ملاقات لا نو د هغه بیبي جامې خشته نه وې ښکلې نه وې او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دننه وي نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې به اچوي بدرنګو جامو کې به ښځه بالکل نه ګرځي دا به پواړه نه ګرځي پودله به نه ګرځي ښکلې جامو کې به که خاوند دې په سفر بیا بېله خبره ده خو که خاوند دې په کور کې وي دا به شکل هم خشته ساتي دا به جامې هم خشته ساتي نو چې هغې ته یې وکتل ام الدرداء ته د حضرت ابوالدرداء بیبي ته نو دا هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې هم داسې صفا پاک کړی نو وتې دا ولې مالی اراکې متبذله د تا څنګه وینم چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې اچولې دي او ته څه وایي لکه په پوه شو مطلب دا دی چې خاوند د کور کې دی په شریعت ولې عمل نه کوي ښکلې جامې ولې نه اچوي د خاوند مخکې ورته وایي او ته وایي ستا ورور چې دی ابوالدرداء د هغه په دنیا کې ساجت نشته د هغه نه بیبي ته حاجت ته نه بل څه ته نو کار به سره چې جامې خشته اچوم او ځان ډولې کوم دا خبره خو یې نوټ کړه چې د ماسخوتن ډوډۍ خو خوړله نو سلمان ته وایي ته اوده شه او ابوالدرداء په مصله ودرېد خپل لمونځ کوي وایي دا څه کوي وایي لمونځ کوم که نه وایي سمله نو سمېله چې اخري شپه شوه تهجد ټیم را پیسه وایي پاسه اوس لمونځ وکړه نو مونځ یې پې وکړه نو بیا ورته حضرت سلمان فارسي څه وایي ورته یې وایي ګوره ان لنفسك عليك حقا ستا د وجود پتا حق دی نو خوب به ورکې ان لعينك عليك حقا سترګو در باندې حق دی ودکې به ان لزورك عليك حقا د ملاقاتي در باندې حق دی روټۍ به ورسره خورې ان لزوجك عليك حقا د خپلې بیبي در باندې حق دی آت كل ذي حق حقه هر حقدار له خپل حق ورکا دا څه کوي بیبي سره ملاویږه دا خو شریعت ته ثواب دی پکې د شپې خوب هم کوه هغه به څه چل کوو د ورځې روژه او د شپې منځونه د ورځې روژه او د شپې منځونه دې ته شوق وایي
سار دواړه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حضور پاک ته یې الوې هغه وی صدقه سلمان چې څه ویلي دي بالکل یې تدرس ویلي دي د ښځې در باندې حق دی د شپې هغې هم ټیم ورکوه د سترګو او د وجود در باندې حق دی نو خوب هم ورکوه او روجي م یو شان مه نیسه چې قسم په خدای صحابه به راتل بیا راته قسمیان ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تپوس کو الله رسوله مونږ خو ټول عمر روجي نیسو او نیوي شو یې نه به کوې ټول عمر به روجې نه نیسې بیا به صحابه وي څنګه به کوو رسول الله مبارک فرمایل 2 ورځې کوجه کې بلکې لاول ورته څه وایي وایي د عاشورې روجه نیسې او هره میاشت کې 3 روجې نیسې عاشورې روجه او هره میاشت کې 3 اسلامي میاشت 14مه 14مه 15مه داسې شوه لکه چې ټول عمر روجې ونیولې وی نه صاحب نیوي شو وی ښه د ګل هم نیسې او د زیارت هم نیسې پیر جمعرات دا غیب نسے وینا صاحب زیاد نیوی شو بعض صحابه بوی وی خد 2 ورځې کوجه او 1 ورځ روجه نو زیاد نیوی شو وی خ 1 ورځ روجه او 1 ورځ کوجه دې ته صيام داوودی وی داوود علیه السلام دغه روجه نه ولې د دې نه بهتري وی نشته د دې د پاسه یو صحابي سوال کوي د دې نه خینی وی شمال اجازه را وی خد 2 ورځې روجه نه 1 ورځ کوجه کاوه دې ته شوق یاد ساته زمارونو 2 خبره درته کوم 2 یو دا چې ستا یو معشوقي او هغه معشوق تا ته وي په دې نور ودرېږه رښتیا وایه ته په هغه نور ستړی کېږي نه چرې به هم نه ستړی کېږي چې ستا د خوښې یو کار وي د خوښې کار څه دی زه دې اوس په لنډه به دې پوه کړم دغه دی د وړو ټرک راغی او د کنټرول وړه دي څونه ساعت ورته په لین کې ولاړې که نه پاسپورټ چې جوړی 16 ساعت په لین ولاړې شناختي کارت چې جوړی پنورم 16 ساعت ولاړې ولې او تنګېږې م نه اشي سره دې مینه ده نو مونږ سره دې مینه نشته که مونږ سره دې مینه وه نو په شوق بیا دې مانځه ته ولاړ دی جنت سراسې وی ماله خدای جنت او ماله خدای جنت مینه نشته که مینه دې وه نو شوق سره بیا مانځه ته ولاړ وی او دویمه م وره دویمه سره دویمه دا چې مونږ ناجوړه یو خفه کېږم چې کوم سړی بیماري او دا خولې ترخۍ تبی وي نو که هغه له پیرني م ورکوې نو دا راباندې ترخه لګي هلکه ته دا حلوا وخوره لرې که ترخه لګي ته دا غوښه وخوره لرې که ترخه لګي نو پیرني او الوات خوږه ده ترخه نه ده خو د وجود کې فرق دی او چې کله د تبه ښه شي او خولې برابر شي ته کېده ورته یو پلیټ حلوا ته کېده چې پته راته وشوي چې د اول نه اخره پورې خوري او که نه خوري پلیټ خو ځکه چې که دې په کټوی هم رامنې شي نو زه به درله جوړم ته ولې دې ټیک دی نو وروڼو خفه کېږئ مه موږ روحاني طور مریضان یو مونږ ښکلی شی دی قسم په خدای تراویح ډېر ښکلی شی دی تهجد ډېر ښکلی شی دی ولې ښکلی دی الله پې خوشحالېږي ولې ښکلی دی الله پې خوښېږي ولې ښکلی دی جنت پې حاصلېږي لیکن مونږ ورته ناجوړه یو خدای دې مونږه جوړ ذکر کوئ تلاوت کوئ نو جوړ به شئ حرام مه خورئ د حرامو نه ځان ساتئ نو جوړ به شئ انشاءالله بیا به دا مونځ باندې خوږ لګېږي نو صحابه به د شپې ټول بله واوره چې د رسول الله مبارک د وفات نه پس څه چلو د تراویح د حضرت عمر صاحب سنت رضی الله عنه یو به یو ځای کې ډله جومات مسجد نبوي کې بل ځای مسجد نبوي کې ډله وه هغه وی لو جماعتو هم علی قارئ واحد یره ارمان که یو قاري باندې را جمع کړم نو حضرت ابی بن کعب ته مخکې که نو سبا څونه مونځ به کو د شپې چې وی مونږ به سلام د تراویح نه وګرځاو سلام نو مونږ به په منډه تلو او ښځو نوکرانو ته به وي چې شا به پېشمنۍ راوړی ګنې سبا راخېږي دې ته مونځ وایي نو زما په دې خبر ورسېدی که نه روجې به په شوق نیسې ښه په څه دا به یو قرض نه ګڼئ په ځان به یو بوج نه ګڼئ دا به وی چې دا تخلق باخلاق الله دی په دې الله خوشحالېږي او دویم بسې د شپې تراویح به که خیري کوئ ټول او ختمونه به کوئ ټول انشاءالله ووایئ او تهجد به کوئ که خیر انشاءالله او چې تهجد وکړئ نو بیا به په پېشمني باندې در باندې ښه لګي او چې څوک پاسي نه مانځل او تهجد وله او ښځه ورته وایي هله پاسه پېشمنۍ دی پاسه پېشمنۍ دی هلته دا ها دی نه کوي دا په دې یاره خو نو قار راشي دی دننه په دا کولمه کې شیطان ناست دی شیطان ته ها وباسي ته دا ته ټیپ کته دا ها دا خو داسې ده که چې ټیز دی واچو نو بیا وي پاسه که نه نیک بخته بیا وی د روجې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شوم ماښام اختر نه چې پیکوړو ته پروت دی ماښام اختر نه دی چې ښځه بردست 15 کباب وخوري
مخام اختر نه چې په جیب کې ښه مضبوطه شمله یو 15 ګیلاسه وڅښې اختر نه چې د روح افزا او د نورو شربتونو بنیاد دی وایسته نه په قلار خوراک اعتدال سره عبادت دا د خوراک میاشت ده زه ویم اوس بدله دا حدیث برته څه پاتې شو سبا بله جمعه کې انشاءالله ویمه خو دومره ځان پوه کې چې دا د عبادت میاشت ده دا موږ پښتانه وایي د لوټ میاشت ده نو دکانداران وایي راشه دا قوم سم لوټ کا د هغې د لوټ دا معنا کوي او بشیر جان وایي د لوټ میاشت راشه ماښام دا لوښې غون لوټ کا د لوټ دا معنا چې دا ثواب را لوټ کا او ثواب وګټه نو نن مې راته دا خبره وکړه نورې به پکې سبا درته وکړم انشاءالله چې د نفلو ثواب د چا برابر دی وایې د فرضو زما سره ګردان وکړې او د فرضو ثواب د څونه فرضو برابر د او یو فرضو او تراویح به ډرډری کوو که سمې به کوو او تهجد به م انشاءالله کوو او ورسره به ختم هم کوي انشاءالله او روجې به په ځان بوج نه راولو د الله د رضا دپاره به دا هر څه کوو ټول وایه انشاءالله الله دې مونږ له توفیق راکړي او د باقي حدیث پرته انشاءالله بله جمعه ویم انشاءالله زمزم اوبو کې نورې اوبه اچول پکار دي که نه بالکل پکې پکار دي چې ډېرو مسلمانانو ته فایده ورسېږي او دا